بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری عمران نادان یم. دا تاسو چې کوم ویډیو وکړه دا زموږ عباس ورور دی، د راشکۍ سیمې سره تعلق ساتي او مور پلار یې نشته او ماماګانې دي، نو هغه هم له خیره غریبانان دي، څه وسه یې نشته چې هسپتال ته یې بوځي. زه هغه ورونو بایګانو ته خواست کوم چې کوم زموږ سوشل ورک دی، نو هغوی ته هم دا درخواست کوم چې را دې شي دنه دی په یو پروګرام ریکارډ کړي او چې څوک یې هسپتال کې اډمیټ کړي، نو ډېر زبردست کار به وشي، ځکه وړوکی ماشوم دی، ځواني یې ده، اوس په ځان نه پوهېږي، داسې لارو کوڅو کې ګرځي، جامې کله شي کله نه، کمیس یې خو هر ټایم نه، اختیاب لختې ګرځي، ځان له ټول لاسونه خوږ کړي دي. نو هغه بایګان وروڼو ته زه د زړه د کومې نه خواست کوم د هر یو کس چې وس کېږي نو چې دومره کړي چې هسپتال کې داخل کړي. یو جهان مننه. دا نوره ویډیو ځان سره وګورئ لازمي، او د الله د رضا دپاره شیر کړئ. دې کې زموږ څه شته دی نه، خو د الله د رضا دپاره شیر کړئ. وړوکی ماشوم دی چې هسپتال کې داخل کړي، نو زه څوک کم از کم دواګانې به ورته کوي که نه. ګرانو کتونکو، که څوک رابطه ساتل غواړي نو زموږ په دې سکرین باندې نمبر دی، ډایرکټ ما سره رابطه کولی شئ. زما نوم عمران نادان دی، زه د کمرګۍ اوسېدونکی یم او دا وړوکی د راشکۍ اوسېدونکی دی. ډېر ښایسته ګلونه زموږ په دې نشو تماشو تباه برباد شو. مه کوئ مه کوئ. زه یو پیره بیا د زړه د کومې نه یو خواست کوم چې کوم خلک دا ویډیو ګوري، د چا وس کېږي نو لازمي د وړوکي ماشوم سره ودرېږئ، د الله د رضا دپاره هسپتال کې داخل کې. ډېر ښکلی ماشوم دی، ځان یې په نشو تماشو خراب کړو، او چې د کوم ورونو وس نه کېږي نو دا ویډیو د الله د رضا دپاره شیر کړئ.